د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې په هیواد کې د تاریخي اثارو د قاچاق مخنیوی کړی او په دې وروستیو کې ټول هغه تاریخي اثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدولي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کشف شوي وو. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال عتیق الله عزیزي د فرهنګي میراثونو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې اوس مهال د افغانستان په ملي موزیم کې تر 80,000 ډیر اثار په مسلکي ډول سره ساتل کیږي او تازه د هغو تاریخي ابداتو او اثارو بیا رغونه هم پیل کړې ده چې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ وو. د معلوماتو له مخې نه دلته له 80,000 نه زیات قلمي اثار دلته موجود دي چې دا د افغانستان په تاریخ کې یعنی تر دې نه هغه مسؤون بهترین او د ساتنې او پالنې له دې نه یو ښه مرجع بلل نشي کېدلی. همدارنګه د سیمې په کچه باندې د افغانستان تاریخي موزیم دا له غنیترینو موزیمونو او ځایونو څخه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس صبغت الله بید وویل چې په افغانستان کې یې له 80 اثارو څخه ښه ساتنه کړې او خلک هم باید د تاریخي اثارو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي. کوشش کوو هڅه کوو چې څنګه توانایي پیدا کړو چې د افغانستان تاریخ ته وده ورکړو، د افغانستان فرهنګ ته وده ورکړو او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ څخه ساتنه او حفاظت وکړو. زموږ او ستاسې د ټولو افغانانو دیني او ملي وجیبه ده د افغانستان د فرهنګ ساتنه، د افغانستان د تاریخ ساتنه او د افغانستان د تاریخ بیا ځلې ژوندي کېدل دا د هر افغان وظیفه ده. په همدې حال کې د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې د کوشني تحقیقاتو د مرکز مشر سرمحقق کتابخان فیضي وایي چې فرهنګي میراثونه او تاریخي اثار د یو هیواد بډایه برخه ده او هر هیواد کولی شي چې له همدې لارې پر نوره نړۍ خپل ځان وپیژني. ارزش او اهمیت میراث‌های فرهنګي میراثونه په ټوله نړۍ کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي او د یو هیواد لپاره ډیر ارزښت لري. فرهنګي میراثونه د یو هیواد استازیتوب کوي او کولی شي چې له همدې لارې پر نور نړۍ ځان وپیژني او د سیالانو پام ځان ته راواړوي او دا بیا په اقتصادي برخه کې هم د یو هیواد لپاره ډیر مهم دي او کولی شي چې تر یو بریده یې اقتصاد په پښو ودروي. افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي اثارو له اړخه خورا غني هیواد ګڼل کیږي خو په دې هیواد کې تیرو جګړو او نورو ستونزو تر ډیره دغه فرهنګي میراثونه او اثار زیانمن کړي دي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.